أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. مخکې آیت کې د شیطان د اتباع نه منع وکړلې شوه چې تاسو د شیطان تابعداري مه کوئ. دا ستاسو واضح او صریح دشمن دی او دې تاسو ته د بدو د بېحیایۍ حکم کوي او تاسو ته د هغه خبرو حکم کوي په کومو باندې چې تاسو نه پوهیږئ د الله تعالی متعلق. نو دې آیت مبارکه کې د هغې یو مثال بیانېږي چې دا شیطان تاسو ته چې کله د حق مبارکې حکم وشي چې تاسو د حق اتباع وکئ، نو دوی دای په بدل کې وای چې مونږ د خپل پلار نیکه د دین پیروي کوو. نو فرمای و اذا او هر کله قیل چې ویلی شي لهم دوی ته اتبعو تابعداري وکئ ما د هغه دین انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی. فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یهودو ته د دین اسلام دعوت ورکړلو. یهودو نبی علیہ السلام ته په جواب کې وی چې زمونږه پلار نیکه چې و هغه په دین باندې ښه پوهېدل او ته د دین پوره معلوماتو، نو مونږ ته هغه د نور چا د خبرو او د بل دین ضرورت نشته دی. دا آیت مبارکه په دغه موقع باندې نازل شولو چې کله دوی ته وویلی شي چې تابعداري وکئ د الله تعالی د نازل کرده دین، قالو نو وی دوی بل نتبعو بلکې مونږ تابعداري کوو ما د هغه دین الفینا چې موندي دي مونږه علیه په هغې باندې آباءنا خپل پلار نیکه. اولو کانا اگر چې و آباؤهم پلاران د دوی لا یعقلون شیئا چې نه پوهېدل په څه شي د دین باندې، ولا یهتدون او نه دوی په هدایت باندې وو. د پلار نیکه تابعداري کول دا ښه خبره ده، لیکن په هغه وخت کې چې کله پلار نیکه په دین پوهیږي او پلار نیکه په هدایت باندې یي، نو د هغو تابعداري غوره ده او درسته. لیکن کله چې پلار نیکه هغه په دین نه پوهیږي او په هدایت باندې نه یي، نو بیا د هغوی تابعداري کول او خاص طور باندې د الله تعالی د دین په مقابله کې، نو دا ظاهر ده چې ناحقه ده. ومثل الذین او مثال دا کسانو کفرو چې کفر کړی دی کمثل الذی پشانتی دا هغه کس دی ینعقو چې آوازونه کوي بما هغه سارو ته لا یسمعو چې ناوري الا مگر دعاء بلنا و نداء او چغه. فرمایي چې د کافرانو مثال چې کله هغو ته دعوت ورکولی کېږي، نو هغه داسې دی لکه څنګه چې ته یو څاروي ته لګیا یې،
دغه ساروی چې دی خو ستا په خبره نه پوهېږي، البته دی اواز اوري، غوږونه یي، نو دی هغه اواز اوري، یو چغه اوري او باقی دای په معنا پوهېږي نه چې دا سړی ماته څه خبره کوي. دغه شانتي دا کافران دي. دوی ته چې هم کله هغه دعوت ورکولی کېږي نو دوی صرف آواز اوري، هغې ته غور فکر نه کوي چې دا ماته څه ویلی کېږي او د دې څه مقصد دی، دا خبره حقه ده که ناحقه ده، دا په ما کې شته او که نشته دی، دا غور فکر نه کوي. نو فرمایي چې د دوی مثال داسې دی چې یو سړی اواز کوي هغه څاروو ته چې هغه نه اوري مګر بلنه اوري او چغه اوري. سمون کاڼه دي، بکمون چاړاګان دي، یعنی دوی کاڼه دي د حق اورېدو نه. حق چې کله دوی ته ویلی کېږي دا خبر دوی نشي برداشت کولی او نه هغه اوري، نه ورته غور فکر کوي او نه دا ګوري چې دا په ما کې شته او که نشته دی. بکمون او دوی چاړاګان دي، حق خبره نه کوي، د حق خبرې په باره کې دوی بالکل چاړاګان دي. عمیون او ړانده دي، د حق لیدلو نه هم هغه ړانده دي. یعنی کله چې یو سړی د غوږ نه، د ژبې نه او د سترګو نه کار اخلي او دا حواس هغه استعمالی د خپل سمج بوج دپاره، دا حواس یعنی غوږونه او ژبه او سترګې، دا یو سړی د دې لپاره استعمالی چې دی پې حق وپېژني، دی به ضرور حق وپېژني. او که یو سړی د حق په باره کې هغه نه غوږ استعمالی، نه چې دی نو ژبه استعمالی او نه سترګې، بس ځان یې ړوند کوڼ کړی دی، نو فرمایي چې دا سړی حق ته نشي رسېدلی، دی حق نشي پیژندلی او دی به حق بیا نه مومي. فهم لا یعقلون، نو دوی عقل نه لري. یعنی دا خو د عقل تقاضه ده چې یو سړی په سترګو، په غوږونو او ژبه باندې خپل تحقیق کوي، بیا پې وروسته په عقل باندې سوچ کوي، نو دی به حق ته ورسي. چې یو سړی نه غوږ استعمالی په حق کې او نه حق خبره کوي او نه د دنیا دا نظایر چې دي په دې کې غور فکر کوي په کتلو سره، نو دا هغه عقل چې دی د هغې چې کومه پیده ده هغه نه حاصلېږي، نو دا عقلمن خلق نه شولو. و اذا او هر کله قیله چې وویلی شي لهم دوی ته اتبعو تابعداري وکئ ما د هغه دین انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی، قالو وی دوی بل نتبعو بلکې مونږ تابعداري کوو ما د هغه دین الفینا چې موندې دي مونږه علیه پای باندې آباءنا خپل پلار نیکه، اولو کانا اگر چې وو آباؤهم پلاران د دوی لا یعقلون نه پوهېدل شیئا پس شي باندې د دین نه، ولا یهتدون او نه دوی په هدایت وو. ومثل الذین او مثال لا کسانو کفرو چې کفر کړی دی، کمثل الذی پشانتی د آکس دی ینعقو چې آواز کوي بما هغې ته هغه سارو ته لا یسمعو چې نه اوري الا مگر دعاء بلنه و نداء او چغه، سمون کاڼه دي، بکمون چاړاګان دي، عمیون ړانده دي، فهم لا یعقلون نو دوی عقل نه لري. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي
پروردګار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.